السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مستي خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، زه به نن ستاسو په درانه خدمت کې د محترم سهیل جعفر صاحب یو ډېر پخوانی شعر وړاندې کړم. کېدای شي ډېرو ملګرو به ډېر وار اورېدلی وي چې ډېر تکراري شعر دی او ډېر زما خوښ شول. د مې وکتې په یو کتاب کې پیدا کړي. وایي ما نه د هجر شپه سهیله خاطر جمع شوله، ما نه د هجر شپه سهیله خاطر جمع شوله، د مینې تبه هم د عمره سره کمه شوله. او چې په سرو شونډو به یې نه وړل د پیزوان بارونه، چې په سرو شونډو به یې نه وړل د پیزوان بارونه، او هغه نجلۍ هم د حالاتو سره سمه شوله. چې په سرو شونډو به یې نه وړل د پیزوان بارونه، هغه جنۍ هم د حالاتو سره سمه شوله. په مینه باندې په زړو سترګو یې بیا وکتم، په مینه باندې په زړو سترګو یې بیا وکتم، زه مطمئن وم چې زما لخوا بېغمه شوله. هسې مې وکړلې د مینې سنجیده خبرې، هسې مې وکړلې د مینې سنجیده خبرې، په خندا شنه شوه په ملا ماته شوه بېدمه شوله. که خدای کول زر به تیار شي د غمونو فصل، که خدای کول زر به تیار شي د غمونو فصل، د زړګي مځکه مې نن بیا په اوښکو، د زړګي مځکه مې نن بیا په اوښکو نمه شوله. او ما نه د هجر شپه سهیله خاطر جمع شوله، د مینې تبه هم د عمر سره کمه شوله. یوه نړۍ مننه دوستانو، ژوندي اوسئ، کور مودان په مخه مو. دوستانو، زه هر وخت کوشش کوم چې ستاسو د ساتیرۍ لپاره داسې خوندور د پښتو د مشهورو شاعرانو شعرونه پر یوټیوب باندې اپلوډ کړم. نو دوستانو، تاسو مهرباني وکړئ زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، او کوم چیرې ویډیو خوښه شوي نو لایک کړئ، او د دې ویډیو په باره کې کمنټ هم ماته وکړئ چې آیا ستاسو دا زموږ زیار خوښېږي او که نه خوښېږي. دوستانو، هر وخت چې ویډیو وګورئ، که چیرې زموږ په چینل اول بار راغلي یاست نو سبسکرایب یې ضرور کړئ، او په څنګ کې چې کوم د زنګ نشان دی، دا بیل آیکن چې ورته وایي، دا کلیک کړئ. د دې معنا دا ده چې هر وخت زه نوې ویډیو اپلوډوم نو تاسو ته ډایرکټ نوټیفیکیشن درځي، تاسو خبروي چې نوې ویډیو پورته شوې ده، تاسو ګورئ.